د اسلامي امارت پر وړاندې د ملګرو ملتونو تازه اقدام ته د سهیل شاهین، حلیم فدایي، د اسلامي امارت د پلویانو او د ولسی خلکو غبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشي. یو شمېر وګړي د محمد حلیم فدایي له څرګندونو سره همغږي ښیي او وایي چې اسلامي امارت د ښځو او ماشومانو پر وړاندې سرغړونې کړې دي. هغوی باور لري چې ملګري ملتونه باید دا سرغړونې له پامه ونه غورځوي او د اسلامي امارت پر بډ د لا نور ګامونه پورته شي. یو کس لیکلي موږ د نړیوالې ټولنې د دغه ډول پریکړو ملاتړ کوو ترڅو زموږ د ښځو او ماشومانو حقونه خوندي شي. په دې برخه کې یو شمېر کسانو د سهیل شاهین د څرګندونو ملاتړ کړی او وایي چې په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت نه ګډون به د ستونزو د هواري پر ځای لا نور ستونزې رامنځته کړي. یو کس لیکلي دا پریکړه د نړیوالو لخوا یوه ناسمه کړنه ده چې یوازې د جنجالونو او بې اعتبارۍ لاملیږي. د پکتیا پخوانی والي محمد حلیم فدایي د ملګرو ملتونو له سرمشرۍ څخه د اسلامي امارت د ایستلو پریکړه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د دې ډلې د ښکارا سرغړونو پر وړاندې یو اړین او مهم ځواب بللی دی. ښاغلي فدایي په انګریزي ژبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 زیږدیز کال کې پر افغانستان د اسلامي امارت د واک ترلاسولو راهیسې اسلامي امارت په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی له منځنیو زده کړو، پوهنتونونو او د کار له بېلابېلو برخو منع کړي او د لسیزو پرمختګونه یې په شا تنبولي دي. د ولسواکۍ دغه پخواني چارواکي اسلامي امارت د ماشومانو د حقونو په ماتولو هم تورن کړی او لیکلي دي چې ډیری ماشومان د اجباري کار، د کم عمر نجونو د ودونو او زده کړو ته د نه لاسرسي له امله افغان ماشومان په سخت حالت کې دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې واکمنۍ د نه ګډون په اړه نیوکه کړې وه او ویلي وه چې د نړیوالو دا کړنه یوازې اختلافونو ته لمن وهل دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.